کله ماشوم چې وي په هر چا ګران وي کله ماشوم چې وي په هر چا ګران وي وچه کله ځوان شي سر ګردان شي سړی. نوم مبارک؟ همیشه ګل رحیم دی. ای خو د غزني لغمان شریف. لغمان شریف تعلیم مو کړی؟ الحمدلله. نو دا درې ودونه مو څنګه وکړه؟ او بس یو مې د پلار په خوښه کړی، یو مې د مور په خوښه، یو مې د خپل په خوښه. والله مبارک دې شه. درسونه مو ویلي؟ هو انشاءالله. څه شی م لوستي؟ زه خپله د دارالمعلمین علوم دین نه فارغ یم. اوسېږئ لغمان کې؟ هو لغمان شریف. ادبي بهیرونه لرئ؟ ډېر. مننه. کور مو ودان چې خپرونه ته ډېره مننه چې ما ته دعوت راکړې. ډېره په زړه سل غمونه بار یو ګلالي یو موږ د کلي که د ښار یو ګلالي یو په ژوند نه کوو د نورو صفتونه کلک مین په خپل د یار یو ګلالي یو. سلامونه او نیکې هیلې د خیال نړۍ درنو لیدونکو، د لغمان نه میلمه راغله کابل ته او موږ هم د موقع څخه استفاده وکړه. رحیم زی صاحب نه به شعرونه ترنمونه ریکارډ کړو، تر تاسو به در ورسوو، تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. رحیم زی صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، خدای مو راوله. مننه په سر کې ارمان صاحب ته او ستا د پیج ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. هیله چې ټول به راته رک روغ جوړ اوسېږي. مننه. نو شعرونو به پیل وکړو. مهرباني. سمه ده. ارمان صاحب محترم غزل ده، هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي، په ټوله کې ټولو لیدونکو ته ډالۍ وي، هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. مهرباني. پتنګ نه دی په ډیوا چې ستی نشي، بلبل نه دی چې په ګل فریاد نشي، زړه مو بوله تورکانه د سهارا دی په لیدو دی زخمی زړه چې زخمی نشي. هیل یار زیات نه دا، هول یار زیات نه دا، په یار بایللی خدا قبر ته چاوړې دا، دنیا خوړلې خدا. هیل یار زیات نه دا، هول یار زیات نه دا، په یار بایللی خدا قبر ته چاوړې دا، دنیا خوړلې خدا. هیل یار زیات نه دا. وی قسمت تا راوستی بخت کتا راوستا، قسمت تا راوستی بخت کتا راوستا، نن می بیخی یادی دا چه راغلی خدا. ایل یار زیات ندا، وی پا یار بیللی خدا قبر تا چاولی دا، دنیا خوڑلی خدا. ایل یار زیات ندا. ارمان صاحب وی پا ما خوگی لگیگی د یار دخلی خبری، پا ما خوگی لگیگی و د یار دخلی خبری، ری بار دیری وکا یول بلی خدا. ری بار دیری وکا یول بلی خدا، قبر تا چاولی دا، دنیا خوڑلی خدا. ایل یار زیات ندا. وی مینه سوکړه خو اے پمای ځانو سات، مینه سوکړه خو پمای ځانو سات، لمای خلټو په غم لړلې خدا. ایل یار زیات ندا، و په یار بللې خدا، قبر ته چاوړې دا، دنیا خوړلې خدا. ایل یار زیات ندا. سروری صاحب
وی هجران ز خو وایم هجران ستاس نظر هجران ز خو وایم هجران ستاس نظر عاشق بیدار خوی معشوق غلی خدای لیار زیاتن دا و پیار بیللی خدا قبر تا چاولی دا دنیا خوڑلی خدای لیار زیاتن دا او لیار زیاتن دا ہے لیار زیاتن دا جا څومره وخت کېږي چې ترنم کوئ؟ نو ارمان صاحب محترم تقریبا شپږ ویشت کاله کېږي د ترنم. څنګه مو ترنم شروع کړ؟ نو ارمان صاحب محترم ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. کله چې زړه ودرېږي سترګې اوښکې تویي. نو کله چې دغه ناهوالې دغه کړاوونه دغه مصیبتونه دغه تکلیفونه زموږ تاسو په دې ګران هېواد کې راغلل نو موږ زړه ودرېد خپل د زړه اظهار د قلم په سلیقه ښکاره کړه هېوادوالو ته او همدې ته موږ اړ شو چې راځه نو دا ترنم ووایه شعر شاعري باندې خپل غم غلط کړه. نو خپل شاعري خو به هم کړې؟ او انشاءالله. څومره شعرونه مې لیکلي؟ نو تر دې دمه خو ما د یو نیم سل په تعداد باندې اندازه باندې شعرونه لیکلي دي خو زما شعرونه زیات فرمایش دي. ښه مهرباني نو پرله پسې یو دوه غزلونه درنه اورو. په دواړو سترګو ارمان صاحب نو راځم خپل ما غزل ده نو انتخاب تاسو ته ډالۍ کوم هیله ده چې ستړي نه شي را سره. نو په مینه اورو. یک غریب شي کله خان شي سړی یک غریب شي کله خان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی یک غریب شي کله خان شي سړی کله غریب شي کله خان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی. ارمان صاحب وی کله ماشوم چې وي په هر چا ګران وي کله ماشوم چې وي په هر چا ګران وي وچه کله ځوان شي سرګردان شي سړی وچه کله ځوان شي سرګردان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی. وی مور او پلار نه غواړي چې لرې لاړ شي هی مور او پلار نه غواړي چې لرې لاړ شي وچ غربت راشي په هجران شي سړی وچ غربت راشي په هجران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی وکله غریب شي کله خان شي سړی یکله غریب شي کله خان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی. وی چې کور کې اوسي څوک قدر نکړي دا اوسني ځوانان ښيي وی چې کور کې اوسي څوک قدر نکړي وچ مسافر شي په ټول ګران شي سړی یا چې مسافر شي په ټول ګران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی. ارمان صاحب وی خود به زړه له زندګۍ نه تور شي خود به زړه له زندګۍ نه تور شي وچ کله مینه کې پسمان شي سړی یا چې کله مینه کې پسمان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی. وی غریبی ورکا شاه هم نو می ورک شاه
ہے غریبی ورکا شاهم نومې ورک شا وسیالی نه پاتې په میدان شي سړی وسیالی نه پاتې په میدان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی وی ارمان د هیچا پورا شوی نه دی ارمانی دنیا ده وی ارمان د هیچا پورا شوی نه دی یا دنیا نه تشلا زی روان شي سړی یا دنیا نه تشلا زی روان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی وی رحیم زیبا چا سره ونه کړې چې ہے رحیم زیبا چا سره ونه کړې چې وروسته په بدو په خیمان شي سړی یا وروسته په بدو په خیمان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی یا کله غریب شي کله خان شي سړی یا کله غریب شي کله خان شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی کله خپل ژوند ته ډېر حیران شي سړی رحیمجي صاحب غږ خو په ما دومره تاثیر وکړ زه وایم چې بیخي دا خپرونه 200 ته وغځوم خو وخت اجازه نه راکوي نو په آخره کې څه پیغام څه ویل غواړې جناب ارمان صاحب په آخره کې د ما هغه ځوانانو ته هغه ګلالي ورونو ته دا پیغام دی چې د دنیا ژوند لنډ دی محدود دی په دې لنډ او محدود ژوند کې باید یو بل سره د ورورۍ فضا کې ژوند وکړي او د خپل د مور او پلار ډېر ډېر خیال وساتي د هغوی اطاعت او احترام دې وکړي ځکه چې د مور او پلار په کامیابي کې زموږ او ستاسو کامیابي ده مننه چې خپرونه ته حاضر شوې کور تاسو مننه چې ما ته دعوت راکړه او تر دې ځایه راغلم کور آباد